دغه تصویر د منیر جان د شوګیرو ثبوت دی په توره شپه یې د ډیوې سره تصویر ویستی ډېره مننه یو دوه شعرونه نور چې نن هغه خلک ټول د باچا خان سندرې وایي نن هغه خلک ټول د باچا خان سندرې وایي چا چې به تر اوسه باچا خان نه پېژني او نیولې مو چامخ ته داسې خړې آینې وې نیولې مو چامخ ته داسې خړې آینې وې مودې وشوې چې مونږ پکې ځان نه پېژنو ډېره مننه یو زوړ نظم وایم چې ښه کار په ژوند چرې د دې خلکو د لاس نه کېږي ښه کار په ژوند چرې د دې خلکو د لاس نه کېږي دې د امید روژو نیونکو ته احساس نه کېږي او دې که روجې نه وي خو بس یوې مزېلی نه وي چې ماښام ښه بلا خوراک وکړمه ډېلی نه وي یا یې بوډا پلار را پاسئ یا یې بوډۍ مور را پاسئ سحر ودي شي روژه ماتې له یې په زور را پاسئ که روژه دا وي په څاروو درله روجې نیومه که روژه دا وي په څاروو درله روجې نیومه په دې کچرو او په دې خرو درله روجې نیومه زمونږ د کلي د ملا هم څو خبرې زده دي زمونږ د کلي د ملا هم څو خبرې زده دي بس د یوسف او زلیخې خبرې ډېرې کوي د اعتکاف او سرسایې خبرې ډېرې کوي په لوی اختر د اسماعیل هغه واقعه بیان کړي په سندرغاړي او شاعر پسې خبرې وکړي زما د چمغه نه هر ماشومې نه یادېږي زما د چمغه نه هر ماشومې نه یادېږي زما د کلي هغه کونډې خیال کې چېرته راځي که زه ګوپ کوم نو په ما باندې فتوې لګوي ما ته هندو ما ته کافر ما ته جاهل وایي که زما دا زړه وي دا ذهن وي او دا نظر وي نو ملا جانه ستا نه مخکې به جنت ته ځم